د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود د مجاهدینو د بریا ورځ په مناسبت ناسته جوړه کړې و چې د ملي سرود پر ځای پکې حزبي سندره وغږول شو او د نظار شورا بیرغ پکې رپېده. د یاد ناستې ګډونوال د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د احمد مسعود پلویان وو. احمد مسعود یا د غونډې ته د وینا پر مهال د کورنیو جګړو لپاره د خپل چمتووالي خبره وکړه. جناب رئیس جمهور به قوت مجاهدین، به نیروی مجاهدین، به انسجام مجاهدین، به نقش علما و به توان ما و شما باورمند نیست. خدا کنه هیچ وقتی او محتاج ما نشه و ما محتاج او نشه. د چارو شنونکي د حساسو شرایطو پر مهال د یو شمېر سیاسي ډلو ټپلو له لوري د ګوندي او شخصي ګټو لپاره نامناسبې څرګندونې د هیواد او خلکو په زیان ګڼي او وایي په داسې مهال چې وسلوال طالبان د نظام پر وړاندې سخته جګړه کوي، اساسي قانون نه مني او د زور حکومت غواړي، خو د همدې نظام له ګټو څخه شتمن او مشهور شوي یو شمېر سیاسون بیا د افغان ملي امنیتي ځواکونو په شتون کې د کورنیو جګړو لپاره د خپلو وسلوالو د چمتووالي خبرې کوي. یو ډول اشخاص افراد افغانستان د ولس د مالیې نه گویا دلته استفاده کوي او د موټر تیل نه نیولی د تر عسکر معاشه پورې داشتن او بیا د نظام په مقابل کې د ولس په مقابل کې قد علم کوي او قد علم په دې مفهوم نه چې توپک واخلم دا چې ملي سرود نه مني، همدا چې مثلا د افغانستان بیرغ نه مني، دا په خپل ذات کې هم دا د افغانستان د اساسي قانون او اصول ده. د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د مسعود زوی چې د اساسي قانون له مخې خپل پلار ملي اتل بولي، خو د یاد قانون له مخې بیا خپلو غونډو کې ملي سرود نه غږوي او عمومي غونډه کې آن یو ملي بیرغ هم نه لیدل کیږي. دوی زیاتوي د دولت تر وسلوالو مخالفینو دا ډول خلک چې د نظام تر چتر لاندې ژوند کوي او له ګټو یې برخمن دي لا خطرناک دي. هغه اساسي قانون چې ملي سرود د ملي ارزښت په توګه منل او ګرځي د پلار د ملي قهرمان په نامه نومولی. ډېره جالبه خبره ده، یو بام او دوه هوا، یو قانون د قانون یوې مادې ته احترام کوم. هر کال په 18 دسمبر د همغه قانون په بنا چې د ملي اتل ورځ لمانځل کېږي، په لسګونو انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، 7 میلیونه کابل ښاریانو ته مزاحمت کېږي په بله ماده کې چې بېرته اساسي قانون ته ملي سرود ته په اساسي قانون کې د ملي ارزښت په سترګه کتل کېږي او موقف ورکړل شوی هغه نه مراعاتېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر سیاسونو د ولسي جرګې غړو، ټولنیزو او مدني فعالانو او عامو افغانانو د احمد مسعود په غونډه کې د ملي سرود پر ځای د ګوندي سندرې غږول اساسي قانون ته بې احترامي ګڼلې ده. دوی وایي د احمد مسعود او یو شمېر نورو سیاسونو دا ډول چلن عقدوي او د تعصب څخه ډک دی چې په هیواد کې د ورونو قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کوي.